बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 11 है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर मु शुरू करली पदी की कंडीशन में जागे दा डायस्पेप्सिया वेले की या दा डिस्पेप्सिया चिदे प्रोनाउंसिएशन तास्तो कोई बाण सीरी तास्तो पता जिसमें कोम मेदा दा या कमखेटा ची कमी कुलमी दी د دې مسائل انسان د ډیر راځي تاسو د معدې مریضان به تاسو ویلي سو کوئی ماته ګیس ته چا هضم چې د اغه نه راځي تروي وبو چې د اغه د خلیل راځي نو دغه د وجینا انسان ته لږ مشکلات راځي د دې مختلفي بیماریاں دي هغه موږ ډیسکس کړي نن د دې چپټر 11 اخرنه ټاپک ډیسپیپسیا چې هغه موږ وایو دا هم د سر ریلیټډ دا انډایجیشن اف فود د انډایجیشن اف فود مطلب دا دی هغه خوراک چې هغه سکیږي د هغه هضم نه راځي مطلب دا چې انساني چې هغه د خوراک هضم نه راځي نو د هضم چې نه راځي دا زیاتره په اډلټس کې مطلب هغه کسان چې هغه د 18 ایئر نه لپاسه مطلب لوی نو دا بیماری هغه ته راځي د ماشومان ته ناراضي وس دا دی لوی ته ولې راځي د دې وجوهات دي یو خدای چې سړی چې سموکینګ کوي چې کله سموکینګ کوي دا غي خطرناک ګیسز چې هغه جسم ته زی ناغه هم ست هضم چې هغه خرابول شي دا غنه له اوبیسټي موټاپن کم چې ډیر زیات فیلډ نه کې سرکولیشن مسله چې دا غرازي نو دا غي د وجنه د هضم نه راځي سټرس کم انسان چې ډیر زیات پریشانی انزایټي ډیپریشن کی داغه هم هضم نه راځي ځکه چې د معدې زیاتره تعلق چې دی هغه د سټرس سره دی چې کم ډیر زیات سټرس سره د معدې چې اکثر خرابوي او ول هاي یوز اف پیټي فودز هغه خوراک چې باګي غوړواله ډیر زیات سیوای کولیسټرول سیوای نو هغه انسان ته دا مسله راتلی شي بعضې کسان چې د غوړه پراټو خوري زما معده خرابه شوه نو مه خوره کنه سپوره خوره بیا به کېدای چې لیک اف ایکسرسایز افټر میل کم سړی چې روټۍ وخوري او د ډایرکټ اوده کېږي یا سملي د هغې نه بعد دی واکینګ نه کوي منډې وهل ضروري نه خو چې واکینګ کوي 40 قدمه چې دی د ماسخوتن روټۍ نه بعد علي سنت طریقه هم ده نه د هغې سره د هضمه چې د صحیح راځي خو یاد ساتئ کله چې تاسو روټۍ وخورئ د هغې نه بعد ډایرکټ منډه مه وایئ ځکه چې د کلمې چې دی دا ډکي د معدې نه چې د خوراک زی کلمو ته چې د ډکی شي ناغه به د کلمو باندې چې بوج راځي منډه بنوي رو واک پکوي هغه نه ایټینګ مور یا کم سره د حد نه سیوا خوراک خوري چې ضرورت نه نو دغه د وجه نه چې هم ډایسپیپسیا بیماری چې دا غا راځي بل د سمپټمز دي ابډومینل پین په خېټه باندې چې د درد راځي وومیټینګ چې کله د ډاکټر لاله شي ډاکټر به ته چې تعالی سي چللې نو دته د علامات شي کوي یو د خېټه دردي یو دل الټي ورزي یو د باندې اکثر د سر چکر چې دی هغه پکې راځي هارد ون او د زړه چې دی د سوري پیلینګ اپ فولنس دل چې تاسو ورکه دی یاره کډیر خوب سیز ول ورکه یا ډیر ځای قدار سیز ول ورکه نو دی یاره زه پولی ما زما مې د کې چې د نور ځای نشته او نور ځای را پکې نشته نه دغه ته ویل کېږي پیلینګ اپ فولنس ګیس ان ابډومین او د خېټه کې ګیسي تاسو خیال کړئ اکثر به خېټه کې وازونه کېږي یو आवाज یو طرف ته ځي کله یو تشي کې आवाज کېږي کله په بل کې د اصل کې تاسو کلمي اوس په دې موږ ځان بچو څنګه ایټ لیس ان ریګولر انټرول په کم ټیم چې روټي خورل پکاري په هغه ټیم روټي خوري خو د خپل حد نه چې لږه کمه بخوري ان دې سره انسان باندې چې بوج نه اوایډ ریچ پیټي فودز هغه خوراک چې بګي غوړواله سی وای هغه خوراکونه ډېر نه کې گرین ویجیټیبل چې هغه زیات خوري کم سړی چې دی ویجیټیرین مطلب سبزیان خوري د چرته هم د بیماریان چې دی ناراضي ایکسرسایز د ورزش پکار دی اوایډ ایټینګ ان 3 هارز چې تا خوراک وکړو نو آینده 3 غنټو کې به ته خوراک نه کې دې سره ستاسو جسم چې برابرۍ کته خوراک خورو او د دین اور پسې په دې 3 غنټو کې تا مزید نور خوراکونه به ته خرابېږي بیفور ګوینګ ټو بیډ او بل خبره پکې دا چې کله تاسو بیډ ته مطلب سملي د کېدون مخکې 3 غنټې مخکې خوراک کوئ چې تاسو ته پته لګي چې زه بیډ ته بنه بجې زم ته پښپک بجې خوراک خورم کته چې زه 10 بجې سملم نو ته په 2 بجې خوراک کو ریډیوس اور ویټینګ خپل ویټ خیال ساتئ چې ویټ سیوا نشي او اوایډ پین کیلر ډرګز پین کیلر ډرګز چې هغه مې استعمالوي ځکه چې معده کې یو سیس پیدا کیږي چې هغه د هیلث سټمک د لپاره چې ضروري دي چې انوم زمانه یې ده په ویډیو کې چې هغه نوم چې ما منشن کړو یو هیلثي سبسټانس چې هغه معده کې پیدا کیږي چې کوم سره پین کیلر ډرګز خوې نو هغه سره هیلثي سټمک چې هغه خرابيږي پین کیلر ډرګ مطلب دا استا پیوزي درد ده دا غي لپاره ته مناسب ګولې خوري وختي تور درد ختم شي نو دا غي سره هم معده چې هغه خرابې دي شي نو دا د چپټر نمبر 11 په کلاس 11 بایولوژي کې د ټول لاست ټاپک او ډایسپیپسیا کبدی باندې تاسو نه پوښوي نو ماته په کمنټ کې وایي که پوښوي نورمال ګرځي چې ضرور شیر کړئ. ثانک یو ډیر مننه.